دوی مهمې جملې ذکر د الماني ژبې دوه جملې زه وایم، یوه جمله تاسو په کمنټ کې وایي. ښایسته فرصت ده، دا فرصت له لاسه مه ورکوئ. الماني ژبه ماته په کم وخت کې زده کولی شئ. کله چې موږ چاته وایو کولی شئ ما وبخښئ، کولی شئ ما وبخښئ، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي: kannst du mir verzeihen، kannst du mir verzeihen، کولی شئ ما وبخښئ. او دوستانو کله چې موږ چاته وایو ته زما هر څه یې، موږ وایو که نه ته زما هر څه یې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي: Du bist mein ein und alles، Du bist mein ein und alles. خپلو محبوبو ته، خپلو نامزدیانو ته او خپلو ملګرو ته تاسو دا جمله استفاده کولی شئ. او کله چې تاسو وایئ زه ستا خیال ساتم، موږ چاته وایو که نه زه ستا خیال ساتم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو کولی شئ په کمنټ کې ووایئ. سخته جمله ده خو که غلطه وي د بیا په کمنټ کې درته صحیح کوم.